کنه زموږ چینل در سره لایک کړئ او در سره شیر کړئ او خواله د سره خط باندې کلیک وکړئ او خواله فعال نشان فعال باندې کلیک وکړئ ترڅو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو که زموږ چینل د فیسبوک پاڼه کې نه وای زموږ د فیسبوک پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او در سره لایک کړئ او د شیر بټن باندې کلیک در سره وکړئ ترڅو چې هره ویډیو مونږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې خپل ایډی نوم بدل کړو، یعنې دا څنګه چې ګټورې طریقه زه تاسو ته ښیم. په درناوي سره درته وایم که زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او حاله فعال نشان د فعال باندې کلیک وکړئ ترڅو چې هره ویډیو موږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ویډیو په طرف ځو. دې لپاره فیسبوک خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړو لږ انتظار به تاسو وکړئ. ګوره دوستانو چې ایډي خلاصه شوه نو ایډي کله چې خلاص شي به دا اوپن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا باندې کلیک وکړئ بیا به راشئ لاندې به لاړ شئ. کله چې لاندې لاړئ بیا دلته یو اپشن راځي په دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. زه درته ښیم دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دا اپشن باندې کلیک وکړو نو به هی دوستانو نو بیا دا هلته شکل راځي. کله مو چې دا هلته شکل راځي بیا په دا اپشن باندې کلیک وکړئ. زه درته ښیم دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک وکړو نو ګوره دوستانو چې کله مو په دا اپشن باندې کلیک وکړو بیا به دا اپشن کنټینیو کړئ. زه درته ښیم دوستانو دا سیټینګ بیا په دا اپشن باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو به لږ انتظار وکړئ چې د نام راواړوي. ګوره دوستانو چې دا هلته راغله بیا په دا شکل باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو په دا شکل باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې په دا باندې کلیک وکړو لږ انتظار به تاسو وباسئ. نو دوستان تاسو ګوره چې زه نام ور بدلوم دلته به تاسو خپل نام ورته انتخاب کړئ چې کومه نامه ورکوئ. نو زه راځم نام ورته بدلوم ارمان. نو زه راځم لالا. نو ګوره دوستانو چې ما ارمان لالا کړو بیا په دا اوپن باندې کلیک وکړئ. دوستانو زه ته په طریقه تاسو ته ګوره دوستانو بیا په دا باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دا باندې کلیک وکړو تاسو به لږ انتظار وغواړئ. نو کله مو چې دا باندې کلیک وکړو تاسو ته وایي چې پاسورډ. ګوره دوستانو په دا خانه کې به تاسو خپل د ایډی پاسورډ ورکړئ. ګوره دوستانو په دا خانه کې پاسورډ ورکړئ. نو زه راځم پاسورډ ورته انتخاب. نو ګوره دوستانو چې ما پاسورډ ورته انتخاب کړو نو بیا په دا اپشن باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو په دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې په دا باندې کلیک وکړو دا ستاسو ایډی نوم به بدل سي. نو وګورئ دوستانو چې زما ایډی نوم بدل شو ارمان لالا شو. زه تاسو ته دلته ښیم. دوستانو تاسو وګورئ چې زما ایډی نوم ارمان لالا شو. نو هغو ملګرو دا وه زموږ ویډیو. که دا ویډیو مو خوښ شوې د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ او کله ښکڼې مو لایک کړئ ترڅو چې هره ویډیو مونږ اپلوډ کوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. ښې شیبې